الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معزز یورور پوښتنه کړې ده چې په مسافرۍ کې ډېر لمونځونه رانه قضا شوي دي، نو اوس د هغې لمونځونو قضایي په څه طریقه باندې راوګرځوم؟ محترمه ستاسې په جواب کې به ووایم چې علماء کرام د داسې چا دپاره چې لمونځونه ډېر ځینې قضا شوي وي، د هغه د اسانۍ دپاره یې داسې طریقه ذکر کړې ده چې هغه شخص به د دغه قضایي لمونځونو د راګرځولو په وخت کې داسې نیت کوي چې هغه د کم وخت لمونځ راګرځوي هغه وخت به دی اول یادوي یا به آخر یادوي. مثلا داسې چې زما نیت دی د اول ماپښین، یا داسې چې نیت مې دی د آخري ماپښین د قضایي چې پر ما باندې ده، یعنی یا به آخري ماپښین ورته وایي یا به اول ماپښین ورته وایي. مثلا چې د سهار د راګرځوي، د مازدیګر د راګرځوي، یا د ماښام ده، یا هم د ماخوستن ده، د دې هر یوه د چې راګرځوي دا به په نیت کې وایي چې دا اول سهار یا آخر سهار چې پر ما قضایي و د هغه قضایي راګرځوم. د دې وروسته چې بیا کوم یو راګرځوي هم د هغه سهار ده، نو بیا به هم د هغه اول یا آخر کې وایي. دغه د وساینې طریقه ده، دغه هوسا طریقه فقهاو ذکر کړې ده، ځکه چې په دې کې هغه وخت معین سو چې د اول ماپښین یا د آخر ماپښین دی، وخت معین سو، بیا دغه قضایي پکې صحیح کیږي. دا هغه صورت کې چې قضایي یو چاته معلومه وي چې په ما باندې څومره قضایي پاته دي د لمونځونو، یا څو لمونځونه را باندې پاته دي. اوس یو داسې کس دی چې هغه لمونځونه یې په یاد نه دي چې 100 دي، 50 دي، 200 دي، څو لمونځونه پر ما قضایي پاته دي. د هغې دپاره فقها وایي چې دی به سوچ وکوي، یعنی چې د ده غالب ګمان، غالب ځوان ډیر سوچ پر کومه خوا باندې سوچ چې د دومره ورځو لمونځونه پر ما باندې قضایي پاته دي، بس په دغه سوچ، په دغه ډیر سوچ باندې، په غالب ځوان باندې د ده غاړې خلاصې دي، بیا ور باندې مسؤله نه دی که تر دې زیات پاتې سوي وه. په شریعت کې بیا د ده غالب ګمان ته، یعنی ډیر سوچ ته پر کومه خوا چې سوچ ډیر سو، پر کومه خوا سوچ زور سو، هغه بیا په شریعت کې معتبره دی چې په سوچ کې څومره ورته راله د هغه قضایي دې راوګرځوي. وخت معین نه دی چې ته به یا خامخا په سهار کې راګرځوي یا په ماپښین کې راګرځوي، چې بغیر د مکروه وختونو بل هر وخت کم منځ راګرځوي هغه راګرځولی سي قضایي، چې د هر وخت راګرځوي، که د سهار نیتونه کوي، که د ماپښین ده کوي، که د مازدیګر ده، که د ماښام ده، که د ماخوستن ده، دا ټول بغیر د مکروه وختونو بل هر وخت صحیح دي. مکروه وختونه یو د سهار دی چې څنګه لمر راپورته کیږي، دا وخت لمر هلته شغلې راپورته سي، بیا چې کله لمر راپورته سي د هغه څخه 20 یا 25 منټه وروستی کې بیا بالکل پروا نه لري. او دا شان د غرمې وخت چې لمر د اسمان په منځ باندې د انسان د سر پر برابر باندې داسې لوړ وګوري، د اسمان پر منځ باندې ولاړ وي، دا د غرمې ټیم دا وخت مکروه دی. او دریم مکروه وخت د مازدیګر چې لمر لویږي، لمر ژړ سي، دا وخت مکروه دی چې کله ولویږي او د ماښام وخت را نازلېږي، را داخلېږي، بیا په دې وخت کې هم مکروه نه دی. ډېرې کتابونو دغه مسئله ذکر کړې ده، لکه الدر المختار ذکر کړې ده، او دا شان تبیین الحقایق، درر الحکام، البحر الرایق، مراکل الفلاح، او نور الایضاح، مجموع النهر، او حاشیه الطحطاوي. دې ټولو کتابونو د وساینې دپاره، د اسانتیا دپاره دغه مسئله ذکر کړې ده. ستاسې ورور حکیم الله صابر الحنفي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.